د خوښیو ډیوې بلې د مکې تیارې شوې غلې چې دنیا ته محمد راغی قربان مرحبا مرحبا چې دنیا ته محمد. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نصیب محمدی له ایران څخه سلامونه رالیږلي او سلام نه وروسته لیکلي چې زه یوه پوښتنه لرم. پوښتنه مې دا ده چې موږ د شپې تر 12 یا 1 بجې پورې کار کوو. له دې نه وروسته د لماسخوتن لمونځ کوو. زموږ لمونځ کیږي که نه کیږي؟ د ماسخوتن لمونځ تر نیمې شپو پورې یا د نیمې شپې نه وروسته د دې په ادا کولو کې د علماو ترمنځ اختلاف دی. د ځینې علماو په نزد د ماسخوتن د مانځه ځنډول تر نیمو شپو پورې دا مکروه تحریمي دی، او کوم لمونځ چې په کراهیت تحریمي سره ادا شي د هغه بیرته راګرځول واجب دي، او د ځینې علماو په نزد باندې مکروه تنزیهي دی، او علت د جمع د مانځه تقلیل دی. لکن مفتابهي قول او راجح قول دا دی چې د ماسخوتن د لمانځه ځنډول تر نیمو شپو پورې بغیر د کوم شرعي عذر نه دا مکروه تنزیهي دی، اعاده پرې نشته. وګوره دا دی چې د نیمې شپې نه اوخه وشي خو که عذر موجود و هغه بیله خبر ده. دا مسئله علامه حسکفي رحمه الله په در مختار کې په لومړني جلد کې 388 صفحه کې، کتاب الصلات کې، او ابن عابدین شامی رحمه الله پر رد المختار کې د علامه حسکفي رحمه الله د دې عبارت لاندې په تفصیل سره څیړلې ده. او تاتار خانیه په لومړني جلد کې 406 صفحه کې کتاب الصلات کې لیکي وبعد نصف اللیل الى طلوع الفجر مکروه اذا كان التاخیر بغیر عذر. د ماسخوتن د مانځه ځنډول د نیمې شپې پورې یا د هغه نه وروسته ادا کول دا مکروه دي چې دا تاخیر بغیر د کوم عذر نه وي. که عذر موجود و مشکل نشته. او ابن عابدین شامی لیکي چې کراهیت په تاخیر د عشا کې تنزیهي دی، تحریمي نه دی، او که عذر موجود